د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړونې وخت دی، اوس په دې خاوره د جنګونو پر ځای د آبادۍ او رغونې وخت دی. بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الذي هو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. الآية. صدق الله العظيم. خوشحاله یو چې بیا یو ځل بیا د ملت په مخ کې دریږو او ملت ته د خپل یو کال کارګزاري بیانوو. لله الحمد، موجوده نظام هغه یو ملي نظام دی په حقیقي معنا سره. د ملي نظام په هر وخت کې غږ شوی، لیکن نن سبا چې کوم نظام په افغانستان کې دی دا په واقعیت ملي نظام دی. لکه یوه مختصره بیلګه یې زه درته ویلی شم چې سږ کال کوم مسؤلین د نظام د حج د ادا کولو دپاره تللي وو، چې کله بیرته راغلل نو د خپلو خلکو سره د ملاقات او د مبارکۍ اخیستلو دپاره خپلو وطنو ته لاړل. په یوه ازاده فضا کې خلک راغلي، د مسؤلینو سره خپله د حج مبارکي کړي. دا د دې ښکارندویي ده چې دا ملت او د نظام سره یو دي، هیڅ قسم بدګماني او بدبیني په خپل منځ کې نه لري. داسې کیدای شي په ډېر وخت کې دا موضوع نوي راغلی او نوي پېښې شوې. راځو خپل مقصود ته غواړم چې هغه خپل خبره په مختصرو الفاظو کې تاسو ته وړاندې کوم. تفصیل لپاره به بیا د موږ رئیس د تدارکاتو تاسو سره تفصیل وکړي. لله الحمد، په دا تېر یوه کال کې سره د دې نه چې د دنیا مالي تهدیدات په موجود وي، خو دغه باوجود د ټولګټو وزارت وکولی شوی چې په مختلفو برخو کې که حفظ مراقبت دی او که بازسازي ده، که د پلونو بخش دی، که نور بخشونه دي، ډېر کارونه یې کړي او ښې لاسته راوړنې لري. د هغوی په بیلګه کې د نمونې په طور موږ یادولی شو چې د کابل نه تر کندهاره پورې او د کندهار نه روزګان پورې، د معروف نه ارغسان پورې او د سالنګ د شمالي طرف او جنوبي طرف مجموعه 80 کیلومتره د ټولو پروژو قراردادونه شوي دي او عملا په کار لګیا دي، کارونه جریان لري. او په دې کې بعضې پروژې چې دي هغه د ټول پلازې په شکل کې د مشرتابه د هدایت مطابق شروع شوي دي. هغه لکه د سالنګ پروژه ده او یو لاټ د کابل کندهار چې هغه د میدان وردګ ولایت د دورانی د بازار نه شروع بیا د غزنی پورې. دا دوی پروژې د ټول پلازې په مقابل کې دي او نور بیا د غزنی نه البته د کابل نه تر میدان شهر دورانی بازار پورې خپله د پویدامې وزارت بیا رغوي، هغه هم شرکت ته نه دي ورکړي، خپل بودیجې په توسط باندې آبادیږي. نور بیا اخواته د غزنی نه تر کندهار پورې په اوو لاټونو کې غالبا هغه سره شرکتونو سره قراردادونه شوي دي. یوه پروژه د بودیجې مقابل کې ده چې هغه د غزنی نه تر مکور پورې ده او نورې ټولې د معدن مقابل کې دي. یعنی شرکت ته به د پروژې مصارف په بدل کې هغه معدن ورکول کیږي. او دغسې د کندهار نه بیا تر روزګان پورې هغه سړک هم د
معدن مقابل کې جوړیږي او د معروف نه ارغسان پورې چې 8 کیلومتره پروژه ده هغه به هم د معدن مقابل کې جوړیږي. همداسې په دې وخت کې د کندهار هرات پر لاره باندې یو پل د باغی پل په نامه چې 153 متره اوږدوالی لري د هغې ترمیم شوی او د ګټې اخیستنې ته آماده شوی دی. او یو پل په نیمروز کې چې د سرشیلې پله په نامه یادیږي 300 متره اوږدوالی لري چې هغه هم جوړ شوی دی او ګټې اخیستنې ته آماده شوی دی. او یوه پروژه بله چې د شیخ ابو نصر پراهی یا میل 78 په نامه چې یادیږي د فراه د بازار نه د ایران تر سرحده پورې دا چون په 2015 کال کې د دې توافقنامه لاسلیک شوې ده د جمهوریت په وخت کې د ایران سره چې ایران به په خپل لګښت باندې د سړک جوړوي. خو چې کله اسلامي امارت کامیاب شو نو بیا مو چې ورغلو پروژه ولیده د پروژې کار د ډیره وخت ولاړ و. بیا مو د ایران دولت سره د فواید عامې د وزارت سره د نماینده سره مجلس وکړو. بالاخره هغې دې ته تشویق کړل چې هغه د پروژه دوباره بیا شروع کا او کار روان کا. هغوی مختلف عذرونه وویل چې د یو طرف نه په نظام کې مشکلات و، موږ ته د کار زمینه نه مساعدېدله، بل طرف نه امنیتي مشکلات و. په دې خاطر پروژه ولاړه وه، تقریبا 4-5 کاله کار نه و پیښ شوی. نو بیا یې موافقه وکړه چې موږ به پروژه روانه کړو. په ټول د 1.5 کال کې به موږ د پروژه سر ته ورسوو. اوس تقریبا چې هغه 1.5 کال په پوره کېدو دی، څه کم 4 میاشتې ورته پاتې دي. موږ 4 ورځې مخکې بیا د همغو ایرانی ملګرو سره خبره وکړه چې تاسو وخت مخ په ختمېدو دی، لیکن پروژې کې خاص پیشرفت نه لیدل کېږي. نو دا ولې؟ بیا هغوی یو معقول عذر پیش کړو. هغوی وویل چې هغه څه چې د ډېرو پیسو ضرورت یې نه و، هغه کارونه شوي لکه د پروژې بدنسازي شوې ده. البته د قیر او د پلچکو کار یې ډېر سوکه روان و. دی عذر دا وویلو چې موږ د دغه پروژې لپاره څومره پیسې تخصیص کړې وې هغه په افغانستان کې په یو بانک کې بند دي، تر اوسه موږ ته نه دي راکړل شوي. البته بندې شوي د جمهوریت په وخت کې د امریکې په امر دي. اوس لپاره موږ اوس څنګه اطمینان راکولی شئ چې د پروژه د شروع شي او تکمیل دي شي، ځکه د خلکو ضرورت دی ورته د پروژې ته. نو بیا یې دا وویل چې موږ اوس خپل حکومت موږ ته دا تعهد راکړی چې موږ به د یو کال خو موږ چې پیسې ځینې غوښتې دی به راته ویل چې هغه د پیسې مو درکړي هغه مصرف کړئ، هغه راکول کېدی نه. نو اوس یې نوی تعهد داسې راکړو چې موږ به د تاسو لپاره پیسې په قرض درکړو، تاسو پروژه په تکمیل کړئ، چې کله هغه پیسې خلاصې شو بیرته به موږ قرض راکړئ. نه دی ته د پروژې والا ته خپل حکومت ته خبره کړې وه. په دې خاطر بیا توافق په دې باندې راغلو چې د دغه هجري شمسي کال تر پایه پورې، یعنی د حمل تر میاشتې پورې هغه پروژه تکمیل شي. د دغه پروژې کېدای شي څوک معلومات ولري، یوه حصه چې مخکې جمهوریت په وخت کې جوړه شوې وه هغه بیرته خرابه شوې. دغو هم د وعده وکړه چې هغه خرابه شوې برخه به بیا هم بیرته بیا موږ ورغوو. دا چې هغه یا د زیات وزن د وجې نه، چون وزن په هغه وخت کې نه کنټرولېدو، دغو د وجې نه خرابه شوې، یا د پروژې کیفیت کمزوری و، هغه دغو وخت خبرې دي. خو د اوس لپاره یې دا وعده موږ ته راکړه چې موږ به د دغه جاري کال تر پایه پورې دا پروژه تکمیل کو او ګټه اخیستنې ته بیا آماده کړو. دغسې د پروژو د با کیفیته تطبیقولو په خاطر باندې د موږ د لابراتوار بخش چې مخکې 4 قسمه ټیسټونه کې کېدل، هغې کې کوشش وکړو، هغو ته وسایل پیدا کړل، هغو ته تخنیکي خلک پیدا کړل. نو د 4 قسمه ټیسټونو په عوض اوس 40 قسمه ټیسټونه موږ کولی شو. او همدغسې په مرکز علاوه په 6 ځونو کې موږ ورته
مرکزونه د لابراتوارو جوړ کړي دي تر څو چې موږ وکولی شو هملته په نږدې ساحه کې د مربوطه پروژو ټسټونه وکړو. د سړک د حفظ و مراقبت لپاره دا ضرور ده چې وزن کنټرول شي. هغه وزن چې د سړک برداشت لري هغه ته اجازه ورکړل شي او هغه وزن چې هغه د سړک د برداشت نه لوړ وي هغه بند شي. د دې په خاطر ترازوګان نصب شوي چې هغه ترازوګانو کې هم د پام وړ زیادت راغلی دی. مخکې چې و تقریبا کم اندازه و، اوس په 21 ولایتونو کې 40 ترازوګان فعال دي او په نږدې راتلونکي کې به په 11 ولایتونو کې 2 ترازوګان فعال شي تر څو چې موږ په ټولو ساحو کې وکولی شو وزن کنټرول کو او د زیات وزن مخه ونیسو او سړکونو حفظ و مراقبت وشي. اوس موجوده چې د موږ تاسو سړکونه یا داسې په زیات اندازه خراب شوي دي یا اوس هم موږ وینو چې د باران په موسم کې د سیلابونو زیات تاوان سړک ته رسیږي. مشکل دا دی چې تقریبا ډېر وخت ښودلی شو، یعنی د انقلاب د شروع نه چې تقریبا 45 کاله به کېږي د سړکونو حفظ و مراقبت نه دی شوی. د دې په خاطر باندې سړکونه د موږ زر خراب شول او اوس هم ډېر متضرر کېږي. وجه دا ده چې حفظ و مراقبت جاري سړکونه غواړي لیکن هغه د دومره وخت نه و شوی. اکثرو ځایو کې داسې پېښه شوې چې اوبو مسیر بدل کړی دی، داسې مسیر اختیار کړی چې هغه مقابل کې هلته په موږ اندازه باندې پلچکونه نه دي موجود یا خو موجود دي هغه ظرفیت کم دی، اوبه ورته زیاتې شوي دي، اوبو مسیر بدل کړی په خپله. او یا داسې پېښه شوې چې د اوبو په مسیر کې خلکو آبادۍ جوړې کړي، هغه اوبو ته یې دیوالونه جوړ کړي او اوبه یې د خپل مسیر نه اړولي. کله چې سړک ساحې ته رسیږي هلته یا پلچک نه موجود یا که موجود وي حجم یې ډېر کم وي، ظرفیت یې کم وي، هغه اوبه زیاتې شي په سړک واوړي، بالاخره مشکلات جوړ شي. او یا په زیات تعداد پلچکونو کې هغه داسې بند شوي چې تر اوسه پورې لا د موږ د فوایدامې ریاستونه نه دي توانېدلي چې هغه په تمام معنا خلاص کا، ځکه بیخي هغه دواړه طرفه یې داسې ورک وي چې پیدا کول یې له هغو ته سخت وي چې پلچک چیرې دی. دا له دې وجې نه چې په ډېر وخت کې حفظ و مراقبت د دغه سړکونو نه دی شوی ځکه د مشکلات سره مخ دي. او همدغسې تیر کال د موږ تشکیل چې و هغه 2115 و، سږ کال 2619 شو. د زیات ټول پکې تخنیکي انجینران تخنیکي بستونه موږ زیات کړل د دې په خاطر چې کارونه ښه با کیفیته وشي. او تقریبا په تیر کال کې 1560 مسلکي کارکونکي استخدام شوي. همدغسې د 10,000 شاوخوا کې کارګر ته کار پیدا شوی دی او هغوی خپل کارونه سرته رسولي. په مجموع کې تقریبا 981 کیلومتره سړک چې دی هغه اوس په الحاله تر کار لاندې دی. 981 کیلومتره. دلته کېدای شي د بعضو ملګرو په ذهن کې یوه پوښتنه راوګرځېږي، نو غواړم د هغو وضاحت درته وکړم چې د سالنګ د پروژې یا د تونل تیر کال هم موږ خبره کړې وه، سږ کال یې بیا کوو. کېدای شي بعضو ملګرو ته په ذهن کې دا ورسېږي چې دا ولې تیر کال افتتاح وشوه، سالنګ خبره وشوه، نو سږ کال بیا ولې افتتاح وشوه، بیا یې ولې خبره کېږي. هغه وجه دا ده چې تیر کال رهبري د وزارت په دې تصمیم وه چې د سالنګ ترمیم وشي، د 10 کیلومتره ترمیم وشي او په مقابل د ټول پلازې کې سږ کال چې دی او بل دا و چې خپله وزارت باید وکړه، چون ترمیم ډېر مشکل کار نه دی، خپله وزارت باید وکړه. سږ کال تصمیم دا دی چې د 10 کیلومتره په ځای باندې 80 کیلومتره د سالنګ یو طرف او بل طرف او خپل تونل چې مجموع 80 کیلومتره کېږي دا اساسي ورغول شي، ترمیم نه اساسي ورغول شي. نو په دې خاطر او بل دا دی چې ښه با تجربه شرکتونو ته ورکړل شي، چون بدبختانه په ټول د 20 کالو تیر شویو کې
د فوایدامي وزارت یو پروژه هم په خپل نو تطبیق کړي. نو په دې خاطر موږ د فیصله وکړه چې دغه سالنګ یو بنیادی لار ده او مشکله ساحه ده، دا باید موږ یو تجربه کار شرکتو ته ورکړو چې هغوی مخکې تجربه ولري، هغه ترمیم کړه. نو ځکه دغه افتتاح د سالنګ دوباره وشوه. یو سوال کېدای شي په ذهن کې دا د ملګرو راوګرځېږي چې اوس خو ډېر وخت وته، سالنګ کې تقریبا کم وخت د کار پاتې دی، د دومره وځنډېده ولې باید وختي شروع شوی وای. دا د موږ هم کوشش و چې وختي باید شروع کړو، ځکه د سالنګ د کار موسم ډېر کم دی، یخ پکې ډېر وخت وي، هوا پکې کم وخت ګرمېږي، تقریبا 3-4 میاشتې داسې د کار موسم وي کې. خو تاسو ته معلومه ده چې د مراحل وخت نیسي. یو خو دا و چې تیر کال د ترمیم مسله وه، سږ کال باسازي شوه. د باسازۍ دپاره بیا بیله سروې او بیل ډیزاین پکار دی، دا هم وخت نیسي. دومه مسله دا وه چې پروګرام دا و چې شرکتو ته یې ورکړو. شرکتو ته د پروژو ورکول د نظام د اصولو له مخې هغه یو لړ مراحل لري چې داوطلبي ده او د هغو نه وروسته ارزیابي ده او وروسته بیا نهایي کول د قرارداد دي. نو هغه هم څه وخت ونیو. درېیمه مسله پکې دا وه چې دغه په مقابل د ټول پلازۍ کې ده، چون تیر کال د ټول پلازۍ امر شفاهي موږ ته شوی و د مشرتابه له خوا نه. نو سږ کال مو کوشش وکړو چې هغه تحریري واخلو، هغه امر مو هم واخیستو. نو اوس ټول مراحل پوره شوي دي او هغه شرکت چې خپله داخل د تونل او ورسره سړک قرارداد کړی، هغې موږ ته دا تعهد سپارلی چې د سږ کال په موسم کې به موږ تونل مابین د تونل هغه جوړوو خامخا. نو انشاءالله سږ کال امید لرو چې د سالنګ مشکل هغه عاجل مشکل چې نن تونل دی هغه به کانکریټ شي او په اساسي شکل به ورغول شي. دومه مسله د کابل کندهار سړک وه، هغه کې هم موږ تیر کال یو د افتتاح مجلس کړی و، سږ کال بیا وکړو، وزیر صاحب وکې شرکت کړی و، خپله د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د سالنګ په پروژه کې هم شرکت کړی و، دغه کابل کندهار پروژه کې هم شرکت کړی و. دغه هم وجه دا ده چې تیر کال چې موږ افتتاح کړی وه صرف د 80 کیلومتر افتتاح هم کړی و چې د میدان وردګ دورانی نه تر غزني پورې وه، او سږ کال چې د کابل نه تر کندهار افتتاح وشوه. همدغسې د کابل نه د میدان وردګ تر دورانی پورې چې خپله وزارت پایدامه یې جوړوي او کار یې ماشاءالله ښه با کیفیت او په سرعت سره جریان لري. د دې خبره هم کې شوې وه. نو په دې خاطر دغه یو ظاهرا تکراري ښکارېږي خو تکراري نه ده. نور به زه خپلو ته خبرو ته خاتمه ورکړم او زموږ همکار به د دغه پروژو تفصیلي ارقام تاسو ته بیان کړو. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه همه میهمانان گرامی، اصحاب رسانه و همه بزرگانی که در این مجلس آمدند، چنانچه جناب منصب تکنیکی اشاره فرمودند، دستاوردهای عمده وزارت فواید عامه در طول یک سال بیان شد. من میخوام که همین دستاوردها را به صورت تفصیلی خدمت شما قرار ذیل بیان کنم. وزارت فواید عامه با امکاناتی که داشته، با تدابیر عالی و مناسب و تکنیکی توانسته که کار ترمیم و بازسازی سرک شورای عمومی کابل کندهار را در تحت 7 لات که به شرح زد پروژه ها تمدید میشه آغاز کنه که فعلا کار شورای کابل کندهار به سرعت جریان داره. لات اول و سوم یعنی بازسازی سرک از ارکندی لادرانی به طول 27 کیلومتر توسط وسایل و پرسنل تکنیکی وزارت فواید عامه جریان داره که ان شاء الله 27 کیلومتر سرک ارکندی درانی به زودی در جریان سال جاری تکمیل خواهد شد. لات سوم به طول 96 کیلومتر سرک از غزنی الی مقر است که هم از بودجه انکشافی وزارت فواید عامه تمویل میشه و نظر به تعهد شرکت 40 کیلومتری لات سوم ان شاء الله در جریان سال جاری تکمیل میشه و باقی از او در سال بعدی تکمیل خواهد شد. لات دومی سرک شورای کابل کندهار از درانی الی غزنی به طول 80 کیلومتر
که فعلا در 2 بخش کاری و جریان داره از محصول طولپلازات تمویل میشه که در این مسیر تعدادی از پلچک ها تا فعلا تکمیل گردیده و کار روی تکمیل سازی کار پلچک ها و روی سرک جریان داره. لات 4 سرک کابل کندهار از مقر الی قلات به طول 112 کیلومتر در بدل معدن کارش جریان داره و همچنان لات 6 از قلات الی شهر صفا به طول 60 کیلومتر در بدل معدن کارش جریان داره و لات 6 از شهر صفا الی منجه به طول 27 کیلومتر در بدل معدن کارش توسط سکتور خصوصی جریان داره. همچنان وزارت فواید عامه توانسته که شورای حیاتی سالنگ‌ها را که راه ترانزیتی و استراتژیک می باشه صفحات شمال کشور با مرکز وصل میکنه، کار بازسازی اساسی تونل سالنگ و همچنان شورای سالنگ به اساس هدایت رهبری امارت اسلامی به طول 80 کیلومتر در 2 بخش سالنگ جنوبی 1 لات و سالنگ شمالی لات دوم توسط سکتور خصوصی آغاز نموده که فعلا کار جریان داره. همچنان سرک کندهار روزگان و روزگان دیراود الی خاکریز به طول 170 کیلومتر که شمال کشور به ولایت کندهار وصل میکنه در بدل معدن توسط سکتور خصوصی کارش جریان داره. سرک کندهار الی درایی هلمند به طول 80 کیلومتر که ولایت نیمروز و هلمند با ولایت کندهار وصل میکنه در بدل معدن کارش جریان داره. سرک ارکستان معروف 80 کیلومتر که اکثریت ولایت‌ها را با همدیگر وصل میکنه در بدل معدن جریان داره. همچنان در جریان 1 سال گذشته به تعداد 125 پروژه ساختمانی حفظ و مراقبتی اجناس و خدمات غیر مشورتی به ارزش تقریبا 421 میلیون افغانی در جریان 1 سال تطبیق و اجرا گردیده است که این پروژه ها شامل ترمیم و حفظ و مراقبت 288 کیلومتر سرک، 259 متر پل، 138 متر پلچک، 100 متر معبر، 3210 متر دیوارهای استنادی و 40 متر دیوار استنادی که بیونی شامل می باشند. همچنان در سایر نقاط آسیب پذیر در 34 ولایت کشور 12548 کیلومتر سرک به صورت روزمره به شکل دوامدار حفظ و مراقبت شده و همین قسم در جریان زمستان گذشته 8500 کیلومتر سرک برفپاکی و حفظ و مراقبت گردیده که از جمله 6500 کیلومتر آن توسط پرسونل و امکانات ریاست‌های فواید عامه ولایتی و 2000 کیلومتر آن طی نو قرارداد با سکتور خصوصی قرارداد صورت گرفته است. از جمله دستاوردهای مهمی دیگر وزارت فواید عامه ترمیم و بازسازی اساسی پل باغ کندهار در مسیر شورای عمومی کابل کندهار است که این پل به طول 153 متر با هزینه تقریبا 400,000 دلار آمریکایی تکمیل و برداری سپرده شده است. همچنان پل 300 متره آهن کانکریتی منطقه سرشیله ولایت نیمروز که در زمان حکومت قبلی کارش ناتکمیل مانده بود به اساس تدابیر نیکی وزارت فواید عامه مجددا کارش آغاز و به پایه تکمیل رسیده است. و همچنان در بخش پلها پل بسکی در ولایت زابل به عرض 8 متر و طول 24 متر به برداری سپرده شده است. کار سرک میل 78 جاده شیخ ابونصر فراهی به طول 117 کیلومتر که 64 کیلومتر آن قبلا بازسازی گردیده بود ولی بعدا به تخریبات شدید مواجه گردیده بود. فعلا کار در 2 بخش آن در بخش اول به طول 34 کیلومتر و در بخش دوم به طول 23 کیلومتر به اساس سعی و تلاش‌های رهبری وزارت فواید عامه در هماهنگی با کشور جمهوری اسلامی ایران که تمویل کننده پروژه بودند جریان دارد. در سال 1444 در بخش‌ها و ولایات مختلف کشور به طول 527 کیلومتر سرک سروی شده، 209 کیلومتر سرک دیزاین آن تکمیل شده و در بخش پلها 636.7 متر پل سروی و دیزاینش تکمیل گردیده و 1450 متر دیوار استنادی توسط منابع و ظرفیت‌های تکنیکی وزارت فواید عامه با مصارف اندک تکمیل و برداری سپرده شده است.
همچنان به منظور تست و تضمین کیفیت پروژه ها بخش لابراتوار وزارت فواید عامه غرض آزمایشات لابراتواری و تست مواد ساختمانی خویش انواع تست های خود را از 4 قسم به 40 قسم ارتقا داده است که اکنون الحمدلله در وزارت فواید عامه آزمایشات غیر سمنت، خاک، کانکریت، جغل، سنگ و سایر آزمایشات مواد ساختمانی صورت می‌گیرد. به منظور جلوگیری و کنترل اضافه بار موترهای تنش بلند و نگهداری و مراقبت دارایی‌های سرک در بخش‌های مختلف کشور از جمله تا فعلا در 21 ولایت 41 ترازوی فعال وجود دارد. چنانچه جهت کنترل و فعالیت دوامدار ترازوها در 24 ولایت تعمیرها اعمار گردیده و همچنان 42 پای ترازو سیستم سولری آن فعال و تامین گردیده است. وزارت فواید عامه به منظور تخصصی سازی و مسلکی سازی بست‌ها خود کمیت تشکیل خود از 2185 بست که در سال 1401 بود به 2637 بست در سال 1402 افزایش بخشیده که همه بست‌هایی که جدیداً در تشکیل ایجاد شده بست‌های تکنیکی و فنی می باشد. همچنان در جریان یک سال وزارت فواید عامه توانسته که برای تعداد 1576 تن کارکن مسلکی زمینه کار فراهم بسازه و از طریق تطبیق پروژه ها در ولایات مختلف کشور مستقیما تعداد بیشتر از 10,000 نفر زمینه کار و شغل یابی برایشان میسر گردیده است. قابل یادآوری است که وزارت فواید عامه 41 پای ترازو را در 21 ولایت فعال دارد که این ترازوها بارهای بلند جلوگیری می‌کنند و از تخریب و از بین بردن دارایی‌های مهم سرک جلوگیری به عمل می‌آید. همچنان وزارت فواید عامه غرض تامین شفافیت 50 مورد به شکل پلانی و حکمی در امور مالی، تدارکاتی، اداری و اجناس غرض حراست و حمایت بیت المال بررسی صورت گرفته که یک تعداد قضایا به مراجع مربوطه معبر گردیده است. همچنان وزارت فواید عامه در نظر دارد که در سال آینده یعنی در سال جاری برای سال 1445 فعالیت ها و کارهای زل را انجام دهد. اول وزارت فواید عامه مصمم است که کار بازسازی 27 کیلومتر سرک شورای عمومی کابل کندهار از ارکندی الی درانی که توسط انجینران و وسایط وزارت فواید عامه کار صورت می‌گیرد تکمیل نماید. همچنان وزارت فواید عامه مصمم است که کار ترمیم و بازسازی سرک عمومی شورای کابل کندهار در طی چند لاتی که قبلا ذکر گردید مطابق پلان کاری خود ادامه بدهد. همچنان به منظور سرعت بخشیدن و کار تونل و شورای سالنگ ها به طول 80 کیلومتر در دو لات سالنگ شمالی و سالنگ جنوبی وزارت فواید عامه تیم تکنیکی و مجرد خود را توظیف نموده که کار جریان دارد و این کار در طی 2 سال آینده انشاءالله مطابق با پلان کاری پیش تکمیل خواهد نمود. همچنان وزارت فواید عامه کار بازسازی سرک کندهار روزگان به روزگان دیراود را ادامه می‌دهد و همچنان وزارت فواید عامه کار ارغستان معروف را که در بدل معدن جریان دارد در سال جاری ادامه خواهد بخشید و همچنان کار سرک کندهار دورایی هلمند مطابق پلان کاری وزارت فواید عامه ادامه پیدا می‌کند. قابل یادآوری است که یک تعداد از پروژه ها در حکومت قبلی پروژه های مهمی بود که کارش باقی مانده بود. خوشبختانه به اساس لزومدید رهبری امارت اسلامی برای او تعداد پروژه ها که در ذیل ذکر میشه بودجه مد نظر گرفته شده و این در پلان کاری سال جاری وزارت فواید عامه شامل می باشد. از جمله تکمیل کارهای باقی مانده پروژه لین دوم کابل لوگر به طول 24 کیلومتر، اعمار سرک و ولسوالی‌های پشت‌تپه و درزابی ولایت جوزجان به طول 47 کیلومتر،
تکمیل کارهای باقی‌مانده پروژه گرد زرمت از خطاوی تا تعمیر بازار زرمت به طول 22 کیلومتر، تکمیل کارهای باقی‌مانده پروژه ولسوالی فرخار و ورسج به طول 15 کیلومتر و همچنان پلان تکمیل پروژه سرک حلقوی قیصرالرحمن به طول 171 کیلومتر وزارت فواید عامه تحت پلان و کار دارد. وزارت فواید عامه می‌خواهد که آن عده سرک‌های مهم و عمده که از لحاظ اقتصادی، ترانزیتی و اجتماعی به اولویت قرار دارد، کار سروی و دیزاین آنها را هم در جریان سال جاری انجام بدهد. همچنان وزارت فواید عامه در نظر دارد که در سال جاری به تعداد 68 پروژه در بخش ترمیم، اصلاح، انتشارهای عمومی، سرک‌های مرکزی و ولایتی و پل‌ها، پلچک‌ها، دیوارهای استنادی و 13 پروژه خدمات غیر مشورتی یعنی برف‌پاکی مسیرهای زمستانی را از بودجه انکشافی و همچنان به تعداد 21 پروژه حفظ مراقبتی عاجل و دورانی شامل ترمیمات، اجناس و خدمات در طول سال 1445 مطابق به پلان کاری خود اینا را تطبیق و به مرحله اجرا درآورد. همچنان به تعداد 20 پروژه در مرکز که شامل نیازمندی‌های مواد ساختمانی، اجناس و خدمات می شود از طریق وزارت فواید عامه در جریان سال جاری مطابق به پلان کاری این وزارت تکمیل و تطبیق خواهد شد. تشکر میکنیم از حضور همه رسانه‌ها